سلامون ملګرو، هیله ده صحتمند یاست او وختونه مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته دا وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په حساب پې اپلیکیشن کې خپل اکاونټ جوړ کړو او په حساب پې اپلیکیشن کې د اکاونټ وریفیکیشن وکړو تر څو پیسې وګټو. لومړی راځو حساب پې اپلیکیشن ډاونلوډوو. په پلی سټور کې حساب پې ولیکئ، داسې ما مخکې ډاونلوډ کړې ده، اوپن کوم یې. کله چې موږ اپلیکیشن اوپن کړو، دلته به هغه شماره ورکوي، ستا فعاله شماره یې، تر څو هغه ته وریفیکیشن کود درته ولېږي. او دا به ټیک مارک کې ګیټ کود به کلیک کړئ. په جاست وانس کلیک کوو، کروم براوزر ورته انتخاب کوو. دلته به منتظر پاتې کېږي تر څو وریفای سي، یعنې وریفیکیشن وشي، تر څو وته وپېژني تو ربات نه یې. اوس بیا همدغه کود ستا هغه شمېرې ته لېږلی چې هغه شماره دې ورکړې وله، ورته منتظر کېږو تر څو همدغه کود راولېږي. دغه ده 3.09 1.3.09 کود شو. دا ډېر مهم ده، ریفرال فون نمبر. دلته به هغه نمبر ورکوي چې په هغو نمبرو باندې چا اکاونټ جوړ کړی وي. تاسو کولی شئ زما له همدې نمبر څخه استفاده وکړئ. 90 که چېرته دغه نمبر مو اشتباه ورکړی یا مو د هغه چا ورکړی چې هغه اکاونټ نه یې پې جوړ کړی یا له ځان نمبر ورکوي، تاسو نه شئ کولی چې پیسې ترلاسه کړئ او نه شئ کولی چې نور کسان ورته اډ کړئ. نو دلته به تاسو حتما داسې نمبر ورکوئ چې په هغو باندې یو چا اکاونټ وریفای کړی یا وریفیکیشن یې کړی، لکه همدغه نمبر. کټ مټ همدغه نمبر کاپي کړئ، تاسو مطابق اکاونټ پې جوړ کړئ، یعنې په ریفرل فون نمبر کې به همدغه نمبر ورکړئ او ډن کوئ. پروسس کلیک کوو. ریفرل اپډیټډ سکسسفولي، یعنې ریفرل نمبر ورته راغلل. همدا شو. اوس راځو په ایډیټ باندې کلیک کوو. په ایډیټ چې مو کلیک وکړو، دغه اکاونټ د چا په نامه جوړوو؟ د عبدل. دغه نوم به د تذکرې مطابق ورکوي. تذکره کې څه رقم لیکل شوی وي. که کاغذي تذکره وي هلته خو انګلیسي نوم نه وي، هغه سپل مطابق صحیح ورکوي. او که الکترونیکي تذکره وي بیا د الکترونیکي تذکرې مطابق نمبر ورکوي. او که پاسپورټ وي پاسپورټ. تخلص ورکوو. سلام. ایمیل ادرس اختیاري ده، که غواړئ چې ورکړي ایمیل ادرس ورکړئ، که ایمیل ادرس نه لرئ مې ورکوئ، ضرور نه ده. خو د دې وروسته په ناټ وریفاید باندې کلیک کوو او د خپل تذکره ورته اپلوډ کوو. وریفاید باندې کلیک کوو تر څو موږ ته تذکره اپلوډ کړو. که چیرې پاسپورټ اپلوډ کوئ، پاسپورټ آپشن کلیک کړئ. که تذکره کوئ، تذکره اپلوډ کلیک کړئ. یعنې تذکره باید وریفای شي. طریقې وریفیکیشن یې ضروري ده، بغیر وریفیکیشن ګټه تاسو نشئ کولی. دا شروع کوو. انتخاب وکړه او دا د عکس یې واخیستل. اوس به دلته بلې تصویر واضح هست یا هو تصویر واضح هست، دغه آپشن کلیک کړو. تصویر باید دا واضح وي چې ویلو وړ یې هغه نوم ویل شي او تصویر هم صحیح ښکاره شي پکې. اوس به راسې په دې برخه کې به سلیپي عکس واخلئ. دلته تصویر یې واخیستل. اوس ورته منتظر شئ. دا د وریفیکیشن کمپلیټډ، یو وریفیکیشن کمپلیټډ پلیز ریسټارټ د اپلیکیشن. اوس اکاونټ وریفای شو، ریسټارټ پې کوئ. درست یا سمه ده، په کلیک کې وینې ګورئ پینډینګ حالت. دلته اوس منتظر شو حالت ته راغی. دلته اوس نوم بیرته غواړي. ښه هغه بیرته پاک شوی د عبدالمجید تخلص. سلام. ایمیل ادرس ضروري نه ده، که ورکوئ ورکړئ، که نه ورنکړئ مشکل نشته.
تاسو ته ورکو اپډیټ پروفایل به کلیک کې اپډیټ پروفایل دې کلیک کو دلته ګوره پروفایل سکسسفل اپډیټډ هلته چې ناټ پروفایل بیرته راوړول یو څو لپاره ورته منتظر سي بعضې وخت 2-3 دقیقې 15 دقیقې حتی یو ساعت 2 ساعته وخت نیسي کله کله وخت سیستم مصروف وي داسې اپلوډ شو نو ورته وریفیکیشن صحیح سو یو څو وروسته به یې چک کړي او هغه به وکړي ریفرش به یې کړي چې څنګه سوی ریفرش یې کولی شي دلته یې ریفرش کړي خو مخکې تر دې چې ته یې ریفرش کړې او اکاونټ دې وریفای دی یا نه د وریفای را به سي پین کود به یې بدل کړي پین کود یې بدلېدا لپاره راځو والټ ته والټ چې دې کلیک کړو له والټه بعد همدغه اپشن کلیک کوو چینج پین کود د افغاني پین کود چې ده هغه 4 ده 4 ده نوی پین کود به ته خپل نوی پین کود ورکړی پین کود چې تا ورکول هغه پین کود به ورکړې او بغیر پین کود هم ته نشې کولی چې ګټه واخلې ځینې پین کود حتما باید ور چینج کړې پخوانی پین کود یې 4 ده او کنفرم به یې کړې دا د پین کود مو اپډیټ سولو یعنې ته اوس دا تا اکاونټ تکمیل سو اوس راځو اکاونټ چې کوو چې آیا ورفای شوی که نه ورفای شوی پروفایل کلیک کوو دا هغه د عبدالمجید اکاونټ ده دا د عبدالمجید خلص سلام و همدغسې جوړ کړو اوس وریفاید دا اکاونټ وریفای شو نور کولی شي دی په دې هغه خپل ریفرل باندې نور کسان ورته انوایټ کړي تر څو په هغو کې په نور پیسې وګټي دی چې هر چا دا ریفرل ورکړي هغه نوی اکاونټ پرې جوړ کړي 2 اکاونټ ته به د هر کس په اضافه کېدا سره 100 افغانۍ راشي ښه وخت یې چارې کومه پوښتنه لرله د همدغه واتساپ شماره په ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوم او د همدې حسابي اپلیکیشن لینک هم ورکوم تاسو د اپلیکیشن جنرال ډاونلوډ کړئ په هغو لینک باندې یا له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ کوم پوښتنه لرله د واتساپ باندې ما سره کولی شئ رابطه ونیسئ